صحیح شوه سودا دی بس دی بس دی هر شی چې وی درته شته دی نغدي پیسې مو شولې سودا مو شو صحیح ده الله دې دنیا آخرت کې خدای ګلي ګلزار کړي ایمان سره ال جنت با ټوکې دی الله دې نصیب کړي السلام علیکم باندې ما چګیګا کینه کینه بس ده کینه نو بس کینه څنګه جوړي ته کینه ما جعل بس کینه تو کینه تذكر كينا ما كنا آفرين طول خلي تخي جوري تکړی صحت د خده اختر په خیر تیر شو ما ګو درته کالی اخستو کالی د ګنډلیو ښه ارسه سر می ساتل خماره یا الله نسی گلی گلزار خیر مننه الله دې دنیا آخرت ټول من د دې ویډیو ما مخکې خبره کړې وه چې دا مورکۍ ځان ته ده بچي زوی زامن او لورګانې ټول په وخت رسېدلي که نه زامن دي لورګانې خاوند هم په وخت رسېدلی ټول آسمانې ورسېد څو لورګانې دې پاتې دي یو لور دې پاتې دی هغه هم پاکستان کې ده قدرمندو ماښام شي ته مړی راکړې هغه مړی راکړي ناست یم خپل خدای ته ناست یم ما خو تاته ویلي چې جانم او 15 وخته لمونځ او تهجد او نفلونه دغسې نفلونه او ټول افغانانو ته ټول مسلمانانو ته دعاګانې کوم وایم یا الله نو ته د افغانستان نور جوړ مسلمانانو رحمېږي دا دعاګانې کوه کښېنه قدرمندو دغه مورکۍ به مخکې د سړک په غاړه به ناسته وه کله بوده وه او روپۍ 2 روپۍ خیرات به یې ټولولې چا ورکولې او چا نه خلک هم ملامت په دې نه دي چې اکثر زیاتر خلک عادتي شوي دي دا خلک هم په هر چا اعتبار هم نه کوي واقعا چې دغه مورکۍ مستحقه ده اوس تللی نه شي اوس نمجه به مې ستا خبره به 15 روپۍ چا راکړې به ده ناست یم خپل خدای ته ناست یم جانماز خور کړم ناست یم الله ته ناست یم الله نیږدې بس د الله یادوه قدرمندو خپو او لاسونه هم ملوله ده لاسونه د خیم ورکړي ده لاسونه هم ملوله دا اوس غټ دا وړکتوب نه داسې دی رکوټوالي نه دغسې وړکوالي نه دغسې دی هغه خپه دیم په ښه لاس مې دغسې رکوټوالي نه دغسې د سړک په غاړه کې چې به ناست ورځې 100 روپۍ دې ټولولې ټول چې یې به 10 روپۍ یې به ډوډۍ ماډۍ باندې واخیستله 10 روپۍ دې ټولولې سړک په غاړه ناست ده خیر ده الله دې ورحمېږي ټول مسلمانانو دې ورحمېږي اوس زه درته څه وکړم چې درته راوړم ویې وایه صحیح نو نغدي پیسې درکړم یا خوراکي توکي درکړم خوراکي ډوډۍ نشته دی روپۍ مې نشته چې ننګولی یعنې دواړه درکړم هم پیسې درکړم هم خوراکي توکي درکړم ده صحیح ده دواړه به درکړم بس خیر شي جنتي که ټول مسلم دواړه به درکړم پیسې به دا پیسې مې په جیب کې دي په شمار یې درکړم یا همدغسې درکړم چې څونه یې بس وهله چې څونه دي دا ستا صحیح شو دا وهله او خوراکي توکي درته راوړم 10 دقیقې ماته راکړه صحیح ده قدرمندو راسره اوسئ چې یو څه خوراکي توکي مورکۍ ته هم راوړو راسره اوسئ راوړم اوړه راوړم ښه ویې وه
نور چې څه د خوښېږي چې راوړم چې شی ناسته ما کپکه ښه صحیح ده ناسته چې زما زړه شو راوړم الله ته ناسته بس صحیح ده کستا حق پورا کوي نشم ادا کی کستا حق پورا کوي نشم ادا کی کستا حق پورا کوي نشم ادا کستا حق پورا کوي نشم ادا کی خو زما عمر دستاوي موري موري صحیح شو یا الله سودا دې بس دی ګلي ګلدار بس دی الله کې هر څه چې وې درته شته دی الله کې نغدي پیسې مو شولې سودا مو شو صحیح ده الله دې دنیا آخرت کې خدای ګلي ګلدار کړي ایمان سره ال جنت با تو کې الله دې نصیب کړي ایمان ټول افغانانو د الله جنت دې ټول سره صحیح شو اجازه راکړي دعاګانې کوو زه خیر اوسې او خیر اوسې مننه ژوندی اوسې قدرمندو زه همیشه د دې مورکۍ خدمت ته راغلم چې نغدي پیسې ورکوم چې دغه سودا یې چې بس دغه ولې الله سره در راځي دغه درد درد مخه ځو کنه تو کې نور مخه ځو کې کار دي خپل خوځي خپل خوځيږي بس د قرار کې آرام کې درد راځي دغه چې درد خه بس 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 خپل چې را مې راشي دغه خبر نور خفګان مکو بس د نور خبرې مکو بس آرام وکړه آرام وکړه مشاړه ولې ژاړي یا بچي یا خو نه ګلي ګل مشاړه نور ښه د خدمتو دا کله احساسات پیشي د مورکه مشاړه نور بس دی ښه صحیح ده زه ما کنه موږ دم ځامنو ته مشاړه تاسو بس ما مشاړه تامن استي کنو بس تاسو ما تامن استي خیر خدمتو دا زموږ سره ان شاء الله بیا وساده